سلام علیکم وروره. وعلیکم سلام. دا کیلو په څو دي؟ دغه 200 افغانۍ دي. ډېر قیمت یې خرڅوې. ښایي دا په څو دي؟ هغه بیا 4.5 دي وروره. اوهو دا څه قیمت فروشي دې رااخیستې ده؟ دا تاسو دوکانداران هم په دې ورځ کې سم غله جوړ شوي او د ټولو مشر یې بیا ته یې. که داسې وي تا خو خپل جیبونه له مېوې نه ډک کړل. هماغه خبره ده چې بل ته مسلې کوي او خپله پرې حملې کوي. او بوتله دا خو مې رانه کور کې مېرمنې د مېوې سمپلونه غوښتي وو. اوس یې زړه دی چې د دې پیسې هم درکړم. ای ګنجوسه. څه چا ده زویه؟ ګورې چې په ژوند کې کوم وخت درڅه نشهیي توکي ونه وینم. هغه څنګه لال جانه؟ یاره نو بوتله خو مطلب مې دا دی چې کوم وخت سګرېټ مګرېټ ونه څکوې که نه د باندې توت شنې لښتې خو دې لیدلې. ښه سمه ده. خیر پلار جانه ته ولې سګرېټ څکوې؟ اوهو ته اوس د مشرانو سره خبرې غبرګوې. د دې شیشه کې مور نه به نو څه زده کړې. ښه سمه ده. وسړیه د خپلو خبرو ته دې پام دی که نه؟ خو رښتیا درته وایي خپله به ورځ کې لاس د سګرټو ډبۍ وهي بیا ماشوم ته وایي چې ویې نه څکوي. د سبا ورځې ځوانان یې د نن ورځې له مشرانو زده کوي. ای خاورې دې په سر شه سړیه. اور شیشه کې لکه چې د روژې ډبولو وهل د هیر شوي دي که څنګه؟ له ځانه قلندر مه جوړوئ. که یوه ګوته بل ته نیسئ نو 4 مو ځان ته نیسئ.